په پلازمینه کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو ماموریت له لوري یوه ورځنی نندارتون جوړ شوی دی. په دې نندارتون کې دیني او د عصري علومو کتابونه، لاسي صنایع او د ځینو مهمو سیمو تاریخي او فرهنګي تصویرونه نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون د کابل ښار په زرنګار پارک کې په لار اچول شوی دی چې د جوزا میاشتې له 20 څخه تر 26 نیټې پورې به دوام ولري. یاد نندارتون ته زیات کسان له لرې سیمو څخه راځي ترڅو کتابونه یا نور څه له نږدې وګوري او هغه وپیري. په همدې نندارتون کې د بهقي د کتاب پلورنځي مسؤل له مالار میډیا سره په ځانګړې مرکه کې زیاتوي په هیواد کې د دا ډول نندارتون ایجادولو ګټه دا ده چې د مطالعې فرهنګ په ټولنه کې رواج پیدا کړي ترڅو ځوانان مطالعې ته تشویق شي. د نوموړي په خبره په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او ګرځندوی ریاست له لوري د مطالعې په برخه کې زیاته همکاري کړې ده. دا نمایشګاه یا نندارتون د سږ کال د حمل له میاشتې څخه دېخوا زموږ څلورم نندارتون ده. دا نندارتون څخه زموږ هدف د کتابونو دا ده چې موږ ځوان نسل د کتابونو سره اشنا کړو. د مطالعې ځواک په مطلق ډول زموږ د ځوانانو څخه تللی ده. کوشش کوو چې د مطالعې او کتاب سره اشنا شي. د همدې دپاره چې د کتاب فروشانو یا ناشرانو دپاره یو بازار پیدا شي چې د دې د کاروبار ورځنی جوړ شي او هر چا ته کتاب ورسېږي او د تعلیم دپاره یو مقیم سره رسوي. نو دا زموږ څلورمه نمایشګاه ده چې یوه لویه نمایشګاه موږ د افغانانو زمیني سر باندې جوړه کړه د بهقي کتاب پلورنځي سره. یو هم د کوڅنګي په خله باندې جوړه کړه که تاسو لیدلې وي غټه نمایشګاه. یو دا هم درېیمه لویه نمایشګاه همدغه دغه نمایشګاه څخه هدف دا و چې په دې ځای کې جوړه کړله چې دې خو دا چې په دې پارک د ځوانان په خپله یو روحیت دا سړه سایه او کتاب مطالعه خپله یو ځواک دلته ورکوي. او بل دا ده چې دلته ناشرانو لپاره هم ډېر نظیر دا ځای او که چېرې بهرنیان نه کړو دا اوس رڼاوتل دې ته هم نږدې ده. د بازار مابین ده یعنې موقعیت یې ډېر موقعیت هم فضا ښه ده، هم وضعیت ښه ده، هم امن ده، هم ښه وخت هم ده. تر په څېر وخت خدای بازار هم راځي. دا نمایشګاه موږ په څو برخو ویشلې ده. یو خو دا کړي دي ورسره موږ د کلتور وزارت د نشراتو معاینت د ټول ریاست څخه دغه نمایشګاه جوړه کړه. په څنګ کې موږ له ځان سره د عامه کتابتون ریاست ملګری دی چې مطالعې دپاره کتابونه دلته راوړي او د ګرځندوی ریاست ورسره ملګری دی چې لاسي صنایع تاسو ولیدو چې لاسي صنایع دلته راوړي دي او د اژانس ریاست چې دوی خپل ثابت تاریخي هغه کلتوري مینې او ځایونه چې کوم تصویرونه اخیستل شوي دي هغه یې راوړي دي او دې څنګه نګارستان ریاست ته چې موږ سره ځینې خطي نسخې دي او یا نقاشۍ دي او یا کوم انځورګري چې دوی کړي دي هغه یې وړاندې کړي دي. د دې څنګه بل د ملي ارشیف ریاست ته چې خطي نسخې راوړي دي ثابت او بل داسې کړي دي چې د ځوانانو دپاره یوه برخه ځانګړې کړې ده، د ماشومانو لپاره بله برخه ځانګړې کړې ده چې ماشومان موږ د راتلونکي نوی نسل له کتاب سره اشنا کړو. په دې کې ښاروالي موږ سره همکاري کړې چې یوه 2 غرفې موږ ورکړې دي چې خاصه ماشومانو لپاره کتابونه رایګان ماشومانو ته ورکوي څو دوی تشویق شي. ښه مصوره بڼه باندې دوی خپل کتابونه لیکلي دي په دري او پښتو باندې. د دې تر څنګ مو بل کار دا هم ورسره کړی ده چې ناشرانو څخه غوښتنه کړې چې تاسو تخفیف وړاندې کړئ څو له سره زموږ هېواد کې غربت ډېر ده، کاروبار اندازه راټیټ شوی و، اوس ورځ کېدونکی ده. نو دوی به هم هغه سودا شوي او دولت سره به هم همکاري وي، له ملت سره به هم همکاري وي او د دې ته به هم څه پیسه د مطالعې فرهنګ به هم یو څه دود شوی او فرهنګي د پرون دغسې په تقریبا تر 180 رسېدلې وي. نن ملګرو راټول شي تقریبا او یا 180 ته رسېدلي دي. یعنې پرون 180 ناشران کتاب فروشان نن 180 ته رسېدلي دي. کېدای شي په 200 ناشران پر هم زیات شي. نور په زرګونو کتابونه د هر بخش کتابونه موږ سره موجود دي. د طب اداره سره موجود دي، د فرهنګي او تاریخي او اشناسي او حتی درسي کتابونه، دیني کتابونه. دې برخه کې د افغان تجارانو تاسو غوښتنه څه ده؟ و باید څه وکړي راتلونکو لپاره شاید نور نندارتونونه یا نمایشګاه جوړه کړي؟ هغوی باید تاسو سره څومره همکاري ولري؟ موږ خو څو ځلې له افغان تجارانو او شتمنو افغانانو څخه غوښتي دي
چې تاسې موږ په هېواد کې هر ولایت ته خصوصا په هر ولسوالي کې موږ عامه کتابتونونه هم لرو او خصوصي ناشران هم شته او مکاتب و مدارسو پوهنتونونه شته محصلین شته چې دوی سره د هېواد په هره کچه کې همکاري وکړي او هغه مؤسسات چې د تعلیم لپاره کار کوي یا په تعلیمي بخش کې کار کوي چې د کتابونو په چاپ کې موږ سره همکاري وکړي خصوصي ناشرانو سره یا د دولت په کچه باندې تر څو کتابونه وړاندې شي حتی موږ له تجارانو سره کوشش ورسره هم کوو چې کله هېواد ته کم سره واردوي نو دوی کاغذ هم راوارد کړي موږ په هېواد کې د کاغذ کمی هم ده که چیرې کاغذ زیات شي کتابونه ارزانه کېږي او دولت څخه موږ نور هم دا غوښتنه مالي غوښتنه خصوصي ناشرانو په نمایندګي باندې چې هغه کوم ټیکس یا مالیات دي چې هغه کمه شي نور هم د مطالعې ځواک پیاوړی شي او ځوانانو په کتاب لاسرسی وکړي. عبدالعلیم ځانواک وایي له افغان تجارانو او هغه مؤسسې چې د تعلیم په برخه کې فعالیت کوي باید په هره برخه کې پوره همکاري ولري ترڅو د مطالعې ځواک په هره سیمه کې پیاوړی شي او په راتلونکي کې دې ته ورته نندارتونونه په هر ځای کې ایجاد شي. ډېره مننه که دا راته ووایي چې دې ته ورته نور داسې نندارتونونه په ولایت کې ایجاد شوي یا راتلونکي پلان لرئ چې تاسو بغیر له کابل څخه کتاب اونۍ په نامه باندې په رسمي مکتوبونو له مخې ټولو ولایتونو ته د کتاب اونۍ په نامه نمایشګاهو د غوښتنه کړې ده تقریبا د تېرې جمعې د راپور له مخې 18 ولایتونو کې د اونۍ په نامه نمایشګاهې شوي دي دلته به انشاءالله تر اختره پورې څلور ولایتونو ټول کې نمایشګاهې ځواک په خپل ځان کې پیدا کړي او د کتاب سره اشنا شي کومه نړۍ کې کومه پرمختګ یا کومه ټکنالوژي نن وړاندې کړې ده دا ټول د کتاب له همدې کتاب څخه له همدې تعلیم څخه په لاس راغلې ده نو ښه خبره دا ده چې ځوانان او زموږ نوی قشر د دې لپاره وهڅول شي او د کتاب په برخه کې چې څومره په هر برخه کې څوک همکاري کولی شي کې په کاغذ کې کولی شي کې په شاپ کې کولی شي کې له ناشرانو سره کولی شي تر څو ځوانان دې ته وهڅوي په کورونو کې باید دا یو مروج شي دا یو کلتور وګرځي دا یو فرهنګ وګرځي په راتلونکي کې موږ دغه نمایشګاهې حتی زندانونو ته هم غواړو چې بیا رسوو مکاتبو ته هم غواړو چې بیا رسوو مدارسو ته هم غواړو چې بیا رسوو پوهنتونونو ته غواړو چې بیا رسوو سیر نمایشګاهې ولرو دوی همکاري غواړي په کوم برخه کې دوی موږ سره همکاري کولی شي او د دې مشورو ته هم انتظار کوي څوک چې مشوره په دې برخه کې راکوي د دې مشورې موږ په سر سترګو منو راسره خو د دې په ځای چې زموږ ځوان نسل د انټرنیټ کې مصروف دی په عباسو شیانو باندې ښه کار د کتاب سره مینه پیدا کړي ته باور وکړه د کتاب یوه لمحه مطالعه سړي ته نوی ژوند ورکوي د سړي ټول ژوند تګلاره بدلوي بل یو پرمختګ مو دا کړی و چې موږ په افغانستان کې قرآن کریم موږ نه درلودی او زموږ د اسلام راوړنې 1400 کاله کېږي موږ ته به د پاکستان قرآن کریم راکړی یا به له سعودي راکړی یا به له ایران راکړی خو دې ځل موږ وحیقي ریاست دا یو ابتکار وکړي چې 14 قسمه قرآن کریم یې ترکیب کړي دا خطاط هم افغان ده او په افغانستان کې چاپ شوی ده نو اوس هم تقریبا 50 نوع کتابونه مختلف نوع کتابونه چاپ کړي دي د طب په اړه کې خپل ځانګړي کتابونه چاپ کړي دي د اداره او منیجمنت په اړه کې چاپ کړي دي د کمپیوټر او نور هغه چې ځوانان څه اخذ لیکي په ټول برخو کې 50 کتابونه چاپ کړي دي د ځوانانو څخه غواړو چې هر چا تعلیف تصنیف تخلیق تحقیق تدوین یا ترجمه کړي موږ د چاپ لپاره ان شاء الله الرحمن په ډیره وړیا بیه ورته چاپو او ورته کمپوزور ځینو کتاب پلورنځیو چې په یاد نندارتون کې یې ګډون کړی و دوی له مالان میډیا سره په خبرو کې زیاته کړه د کتاب پلورلو د کتاب پلور د پخوا په پرتله کم شوی چې یوازینی علت یې د ځوانانو او نورو کسانو له مطالعې سره مینه نه درلودل او اقتصادي ستونزې دي د دې نندارتون یوازینی هدف په افغاني ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دود کول دي دغه موږ اول قرآن شریفونه دي تجویدي ساده او دیني کتابونه دي موږ سره پښتو فارسی کارتن نسبت به بازار قبلی بازار نیست امروز ساعت 11 ظهر است که تا هنوز اصلاف هم نکرده تقاضای ما از جوانان از همشهری عزیز مایی است که بیان مراجعه کنند در نمایشگاه هم کتاب بخرند معلومات بر خودشان هم فایده است و برای ناشرین هم خوب یک نوع کمک اقتصادی میشه از چندین نوع کتاب‌ها با اینجا در نمایشگاه گذاشته شده کتاب‌های رمان است روانشناسی است اسلامیات است کتاب‌های دینی سیاسی فرهنگی بخش روانشناسی بخش ادبیات هر نوع کتابی دسترسی داشته باشد
عبدالبصیر حمیدی چې د باختر اژانس د تصویر برخې مسؤل دی وایي باختر اژانس هم د مختلفو سیمو تاریخي او فرهنګي تصویرونه په دې نندارتون کې نندارې ته ایښي دي چې یو شمېر کسان بیا د دې تصویرونو په لیدلو سره د مختلفو سیمو سره آشنا کیږي. نمایشگاهی را که فعلا شما وجود داریم و مدت یک هفته از تاریخ 20 سال بیشتر این نمایشگاهی که در پهلوی نمایشگاه کتاب صنایع دستی و بعضی جای دیگه از آژانس باختر هم 60 قطعه از مناطق مختلف که آثار فرهنگی و تاریخی می باشد نمایش می‌شود. د لاسي صنایع یو شمېر هغه مېرمنې چې مختلف ډوله لاسي صنایع نندارې ته ایښي وایي چې دا ډول نندارتونونه د لاسي صنایعو لپاره مناسب ثابت کیدای شي. د لاسي صنایعو کاروبار له ډېر پخوا راهیسې په افغانستان کې روان دی. دوی د دولتي او شخصي نندارتون ایجادولو څخه چې په هره برخه کې وي ځانګړې مننه وکړه. ما در اینجا نمایشگاه اشتراک کردیم و خودم کارخانه خیاطی دارم. 15 خانم همراه مشغول به کار هستن و 30 دختر خانم دیگر دختر خانم و خانم‌ها که از تحصیلات و وظیفه باز ماندن در بخش کارآموز یاد میگیرن خیاطی را. کورس آموزشی برشان یاد کردیم که 2 تا اصول و دستجاش دارم. در پهلوی از اون همراه 20 خانم دیگر خیلی مستقیم کار میکنن، مثلا یخ‌اندازی، شمع‌اندازی، گراف‌دوزی، حتی تکلیف‌های فروشایی هم میتونید کار دست خانم‌هاست. قبل از این د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په هیواد کې د ته ورته نندارتونونه ایجاد شوي وو چې په هره برخه کې یې زیات کورني تولیدات نندارې ته وړاندې کړل. دا ډول نندارتونونه په کورنیو تولیدات کې د پام وړ تغیرات رامنځته کوي.